خان خو نن به د مازدیګره پورې جوړ دي هغه سپلو سره او بیا زما په څادر کې زه به چې اوس پرې خوښ کړم اورېږت سم ظالم بچیا Oh no! دا خو ته یاره نو دا سره د سپلو په څادر کې ودوې دا زما د غم هغه څادر دی نه یاره دا دې ګورم بېګا څه کم دی رباب عمرګي پروګرام و رباب عمرګي مرګي نه خوار شي منګي خخه منګي هغه چې و دوپه واو نه توګیره مې کړې و نو ځکه و د چویم کنه او شوګیره خو دې کړې وه اچرې را باندې کټ واړو نو د ظالم بچیا چېرته څه کار روزګار خو کوه که نه نو کار روزګار کوم نه څه کار کې غونډ هفته خو څه ګرځم د جمعې پر ورځ مې چوټي ورشه هغه امتیاز کاکا ته مې دې ویلي دي توتي نه دی هغه ته مې ویلي دي د جوارو د وړو چې مور دې ترې راله ښې ګرمې د جوارو ډوډۍ پخوي دا صحیح ده دا ورغلم ورشه هله شبه صحیح ده ځه نور خاصم دالمه بېبې ته چوه هغه خو تلې ده که نه هغوی دي که نه هغې خو د غم خدای نه بل دغه نشته بس موږ سره په کور کې کېنولي وو که نه نصیبه های نصیبه ښځې نه م خدای خلاص کړو او دغه لوټ یې کېنولو هی او د لور نوم یې سیخو سانګه لکه زه طوطي یم او زما لور سانګه ده هی سانګې یا سانګې لورې راشه دریم داجی ریسری بندوم نو څه باندې ریسری جامې مې د ریسری کوم هغه ایر کنډیشن باندې هغه کوم نیمګه کوي راځه راشه کینه لورې وی داجی وای بچی یو خبره ته کوم خبره کېږي به خو نه وی نه وی داجی وای څه دې پخ کړي ته داجی تاسو سره وړي هغه مې پخ کړي لوګانې پخ کړي دي که نه دې بې د دې لوګانو هلوکې مالوک وخه هلوکې پر ما داسې ای داجی تاسو چرګ روړی نو زه به چرګ پوخ کړم چې تاسو سره وړی نه هغه زما تنخوا خو له هم نه ده راغلې نه نو خبرې مه وره یو خبره ته کومه چېرته جانه راپټ کړه چرګ پوخ کړه که نه وی غرقه شمه زه به اوس د چا نه راپټوم او کور ته بیا راوړمه څخه برې دا خبرې زه لږ ځمه بهر ته او ګوره د مردکې به راځي دا زما دوست سره د هغه زوی دی که نه ما ته د جوارو وړو ویلي دي خو بار وځمه واله ښه خو بس د کله نه چې کور ته رادن نه کړې که نه بهي نه زما څه کار او بس وړو به وله ورکړې ښه او څه زم کار مې دی څه کارم دی بچې زما هغه دې زمینداري کوو که نه خو داجي خو تاسو کې دا کړ تاسو چې بس لاړ شئ نو بیا نو راځئ نه په وخت راځئ کور ته چې په وخت کور ته راشو نو څه به وکړو هغه مور غریبه مې تلې ده الله دې وبخي زه ټیک ده ښه پنځه کاله وشو سندره رانوځي هغه ما ښکلې ښځه وای داجي بیا دې راته یاده کړه وای داجي تاسې یاد کړي استاد ژاړمه ځان شم لالا مېده راځه وای داجي تاسو خو په جړا کې بګانه وای سلام ملشه وای خدایه پاکه ځم چې د کور کارونه وکړمه زما خو یو غم نی یا خو یاره بس دا چې ګورم بل کار نشته امتیاز کاکا دا توتی نوم دی که څه نوم دی توتی کاکا به دلته ودرېږو یاره نو پیڅو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مردکې ته مردکې او که نه زه مردکې یم خدای پاک ما خو چېرته م چاته کتلې م نه دي چېرته هلک ته ښه او دا ولې سیس د سیس په شانته نی او چې ما تا ته وکتل
زما ته زړه ستا دپاره داسې نرم شو زما په دې زړه کې ستا دپاره دا نه مینه پیدا شوه چې دا نه مینه زما په زړه کې مخکې د چا دپاره هم نه وه راغلې وای وایم زه ستا خوښ شم وایي زما خو ستا دا سترګې خوښې شي قربان وای زما سترګې جوړې سمې ښایسته دي اسمې ښایسته زما هم ته سمه خوښه شوې ښه ما سره واده کې شرمېږم وای وي شرمېږم شرمېږم که نه نو بیا به واده څنګه کوو او دا راته ووایه دا واده څه چې وي بڑے زما ته اوس څه ووایم د کمک له واده کوو په دې نه پوهېږي چې واده څه شي ښه صحیح ده ځه بیا به په دې پوه شم که نه او بیا به پوه شي اوس څه له راغلی وي ویم زه خو راغلم که نه ویم دا چې ګول راغلم وي د جوار راوړه د دوی نه راوړه وی قربان جوار وړه بله بیا وروسته لږ راسې در به کوم دله که نه نو اوس مې پلار کور نشته هغه به راته بیا تا ته خو زما د پلار د خوی څومره شوم بالکل شوم خو دی او خبرې مې ته کوله تا ته پته شته یو نه که نه زه خو سکول کې نوکر یم که نه ښه نو به زه به تا سره لارې زه به ته زه وښیم لوکیشن به ته زر سینډ کړم که نه صحیح ده نو ته ما سره هلته ملاوېږه خو خوشي له مه راځه که نه وایي زما پلار دې چې ویم ته ډاکټر یې څه ډاکټر یې وایي کمک له ډاکټره دی به ټیچر یم خو ټیچر یې ما ته څه پته وه ویم ښه بیا به رنګ کوو ښه هسې شو موبایل دې سره شته موبایل خو شته خو سیم پکې نشته نو بای د ځان له چانه سیم راواله که نه زه به سیم راوالم بیا به تا را درکړم ښه کمک له د ما لیوه راکړو ما سره خو سیم شته ویم ته ځان له سیم پیدا کړو بیا به یو بل سره په وټساپ خبرې کوو بیا به درې نمبر درکړم او بیا به د نمبر 0300 چارمکې څلور خپې درې لکې داسې وایي دا صحیح ده ده تhank you bye bye خدایه پاکه څنګه ښایسته هلک دی دا سترګې د لکونو روپو دي وایي څه شاباله یې زه پناه شوم په پلار راشي مات شوي دي او دا هلک یو ګنټه وشوه چې دی ما له جوار وړو پسې لېږلې دا ظالم ولې رانغی حاجي ګلو رالم که نه یاره وایي را نه دي یا لکه ظالمانه خدای تا خو 2 ګنټې تېرې کړې 2 ګنټې تېرې کړې تا څه کول هلته ته ما له جوار وړو پسې لېږلې خو د جوار وړو به دې اخېستې او راتلې به کور ته جوار وړو باندې څه کېده حاجي ګله ما د هلته ویشلې یم پخې کړې څه ویشلې رو دړې ځان سره نه مړی رو مې نه ډی یم یاره د حاجي ګله یو خبره ته کوم خو که تا ته خبره مې وکړه ناروا ده اوس به راباندې بیا راباندې څه خبرې دي وایم وکړم درته واو واښې خو به مې نه دا واده وکړه نو بیا ته کوم د حاجي ګله وایم زه د تا چېرته لېږلم که نه خو زه ته دې لېږلم والله هغه امتیاز توتي نه دی هغه ډېره ښایسته لور ده والله بچو ته ما لېږلې څه نه وې او ته تا وکړل څه نو ما ته څه پته وه دا چې ګوره اخر راته وایي که نه وایي ستا ته مې ښایسته سترګې دي او ته مې ښایسته باډي دې ده او ته مې ښایسته غوږونه دي په ما مینه ته والله په تا مینه شوه قسم دې بچو ولې مړه تا ځان ته کتلي شیشه کې ولې زه سم ښکلې شهزاده لیکم ښه خو تا ته پته نشته شهزاده لیکې ښه ولې ته ما ولېږلې هلته او که نه او ته وایې چې هلته جینۍ ده نو بس ما له جینۍ کې که نه کې به دا راته وایه بیا بېبي ته ویم نو ولې نو جینۍ به درله وکړم خو پیسې تا پیسې دې راوړي دي ما سره په لاس کې څه دي چې ته پردي کور ته ورشم دا چې ګوره واده راده داسې نه وایم که نه جینۍ نوم دې واغېسته دا چې ګوره خبر خو نه جینۍ کې ډېر کمالات دي قسم دی څه کمالات دي پکې وایم په اسکول کې ټیچره دا خلکو ته ستنې وه نو ټیچر ستنې وخي که ډاکټر ستنې وخي یم اولاد یې تباه کړه ښه دا ډاکټر ستنې وایي ډاکټر ستنې وایي هغه به او بیا ټیچره خو ماشومانو ته سبق ښایي ښه سبق ښایي ما ته څه پته ورنو وایي ما ته څه پته وایي او څه وایي وایي لمبر راکړه که نه نو ما ورته وایي صحیح ده دا چې ګوره څه چارې شو پرتوګه ګوره ظالمه دا دغلته واده دی هغې کې ماشومانو پټه خلاصه کړه او دوی وایي پرتوګ مې وکړو ما وایي کوم په ما چاټه تو کو نه یارېږه په تا نه یارېږي اوس به دې ووایي چې دا حاجي پرتوګ راله وګوره تخلی دې ښه کړه وایم ما یارېږم وایي لکه د جینکو مینکو دا خبرې نورې پرېږده خو لاړ شه او هغه تا ته ما ویلي هغه اوږه ګاڼۍ نه هیله راوړه 2 ګاډۍ
او هغه اوږې ته واچوه دا صحیح ده بس وبچوم به ته صحیح ده او زبر دا بچی شابه دا ته ما هغه یو کار واله اوس مې د اوږې کار واله که چې دې ته دوه ګاډۍ ایره واچوه نو اوس ورشه بل څه غم راله وګوره بل څه غم نه خو به دغه کار وکړه غواړي او کار به وشي دا جانان خغده خوبی کنا یہ بدلتی تی زبانی خو طبعین باجدو بیوکلی رخصار خاده خورم رنای بدلتی مالا یارا چاچی دا یاره ده ملکما د بوټي لاندې ولا سندره دې شروع کړې ما چې خیر خو دې مالا یارا ویم د تا په سوچ کوم او ډېر په ټینشن کې ما خیر شه ولې وی خیر شه یو خو داسې کار دی که نه ته کښېنه که نه کیسه ده قصه ده که نه یا خو دا قصه ده چې پلار مې راته وی وی لاړ شه او زمونږ هغه اوږه ده هغې له وی یو دوه ګاډۍ ایره راوړه او هغه ایره پکې خوره کړه نو هغه ما ته ډېره ګرانه ده مړه چانسي وره داسې کار وکړه مړدکي ستا د اړه زور سیوا دی وی ستا د اړه زور سیوا دی ته څه به کوو ګوره ته به اوس دی او ګاډۍ به دې را ډکه کړي او د جوک نه به ایره راوړې بیا به اوږې ته ستشینې که نه ته خو ډېر قماقه دي ښه یو آسان کار درته ښیم اولې نه کړي ښه که نه نو وی ګوره داسې کار به وکړې ما ته کېده غوږ یو پڼ پترۍ به وګورې ښه پوهې شوې پڼ پترۍ به راوړې او هغه به د اوږې د پاسه وشیندې یو تیر دی خو دوه تیره دي ټیک شو که نه به دوه تیره دي دوه پانډه راوړې که یو مضبوط پاڼ راوړه نو په یو تیر باندې به یې وشیندې او په بل تیر باندې به یې وشیندې او تیلوړه بیا به راوړې وادې ورېده اور به ورته بل کړي هلکه دا خو تم کا دي اور چې بل شي څنګه به ګرم هم شم ګرم به هم شو ورته غوږ خو کېده که کله چې دا پترۍ وسوځي که نه دا خو بیا ایره شي که نه چې ایره شي په خپله به دې اوږې ته ورسي یاره دا خبره دې صحیح ده چانسي لکه د خان به ورته ناست وي او ګرم به هم شو ورته ما له خو اوس نه ټوخي راوستو ویم صحیح ده ځه مشوره مې راخوښه شوه یو بله مشوره راکړه ولې خیر شوه بل مړه ته مې جینۍ خوښه شوې ده یار مړه قسم دی خو ما ته وایي لمبار راکړه ته نو ده څوک دغه امتیاز توتي څه دی هغه لور ده هغه لوړه دنګه جینۍ چې ډېره ښایسته ده ما ته وایي ستا سترګې سمې ښکلي زه ښکلې یم ته خو سم شهزادې او که نه وایي لمبار راکړه مړه چاچي یو سیم راله راکړه یار وایي تا سیم نشته کم دی دا سیم آسان دی زما سره دوه درې سیمه اسې پراتې دي زه بدله درکړم دغه ټینشن مه زه مړه ده ما یار دوست یا خبرې چکر به صحیح ده ځه او راځه په لاره به ګپ هم صحیح ده راځه صحیح ده ځه دا څه راپاتې او دقه کار وکړه ښه د دې نه بله ښه اسانه طریقه نشته صحیح ده دا ټولونه تړلې ما پاکه ولې دا ټولونه خدای دې تباه کړه څه دي دا څه دي ویم ته به دا ګوره چې بس سړی اول دې راته ووي اوږې ته چې کوم دي ایره واچوه اوس راته وایې دا څه دي خدای خو دې تباه و برباد کړه دا صفا کوم دی که نه بله تا ته ما وی ایره دغه ته واچوه اوږې ته نو دا ایره ده که نه دا څه راوړه دا خو دا پترۍ راوړه نو ته یار کار مې دا یو کو که نه یاره ته مې چې بس سترګې پټې داسې کار به وکړو دا په اوږې ته پاته خوراک وکړو که نه صحیح ده او بس ما چس په ورته دغه کړو بس ایره به شي لکه و د ظالم بچیا ویم سم د عبدالقدیر په شان سوچ دی که نه چم خسته ویم تا نه خو باندې اما اقبال جوړېږي ښه اوس خو به رانه واده کوې که نه نو خدای دې تباه و برباد کړه تا ته ما ویل نو دا دې د اوږې نه مې موس خلاصې چې په هغې باندې اور بلې نو څه وکړم ته خو عجیبه خبرې کوې مړه دا تا ته چا دا مشوره درکړه چې دی باندې به دا اور به بل کړي او هغه به دا زما خسته ملګری دی چانسي دا د چانسي مشوره هلکه چې دونه غټ سوچ دی که نه نو زه وایم چې اوس ته دا جینۍ زه وایم چې وکړمه کېراله دا به څه وکړه که نه نو
Oh,